د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د متحده عربي اماراتو له ساوریزه لیګ کې د بیټینګ روزونکی وټاکل شو. اصغر افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر پاتې شوی دی چې په خپله لوبډلمشرۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر ویاړونه ګټلي دي. نو انشاءالله د متحده عربي اماراتو له ساوریزه لیګ کې د روزونکي په توګه به هم ښه دنده ترسره کوي. د 2025م کال د متحده عربي اماراتو له ساوریزه لیګ کې ډېر افغان لوبغاړي لوبیږي چې په هر کال په دغه لوبډلو کې ډېر افغان لوبغاړي لوبیږي، خو دا ځل د افغانستان پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د یو لوبډلې روزونکی پاتې کیږي.